بن په بن خوږه افغان دنګ دنګني څوک څوک دي لر بر کې پوله شي دا منځني څوک څوک دي زه د باچا خان مرید ځان پیژني څوک څوک دي یو کتاب وایم چې کله کله سړی ښه وي کله کله سړی بد شي کله کله سړی ښه وي کله کله سړی بد شي ژوندون نوم د تغیر دی کله شد او کله مت شي کله کله سړی ښه وي کله کله سړی بد شي ژوندون نوم د تغیر دی کله شد او کله مت شي کله کله سړیتوب هم د سړي د وسه وځي کله کله سړیتوب هم د سړي د وسه وځي کله کله پښتون خویا زړه سړي سره په ضد شي کله کله سړیتوب هم د سړي د وسه وځي کله کله پښتون خویا زړه سړي سره په ضد شي وځي وځي زړه مې وځي د ادب د حد وځي خو ای عدم تشدده ستا حدونه مې سرحد شي وځي وځي زړه مې وځي د ادب د حد وځي خو ای عدم تشدده ستا حدونه مې سرحد شي او کته ده چې د هر گونجی سوال جواب وم خو اوس نه یم د هر گونجی سوال جواب وم خو اوس نه یم ستا د سترګو انتخاب وم خو اوس نه یم د هر گونجی سوال جواب وم خو اوس نه یم ستا د سترګو انتخاب وم خو اوس نه یم او ذالکم زما ډېرې مشغلې وي ذالکم زما ډېرې مشغلې وي زه اختر خانه خراب وم خو اوس نه یم د غزل څو شعرونه لري چې موږ د وحشت په بان د امن روجې نه ماتو پروفیسر صاحب دا غزل درانه ير دی بل غزل درته وایم چې په هر ورځ نوې یو تمهید ور پوری تړي په هر ورځ نوې یو تمهید ور پوری تړي یو سوق دی چې یو سوق ګوري شهید ور پوری تړي په هر ورځ نوې یو تمهید ور پوری تړي یو سوق دی چې یو سوق ګوري شهید ور پوری تړي او د نیت په تنابونو کې مانو سهین غاړي د نیت په تنابونو کې مانو سهین غاړي حسین وی خود خپل مطلب یزید ور پوری تړي او نظام دی چې مرشد له بدستار تړي که خر وي نظام دی چې مرشد له بدستار تړي که خر وي الهام د فکر نه تړي مرید ور پوری تړي نظام دی چې مرشد له بدستار تړي که خر وي الهام د فکر نه تړي مرید ور پوری تړي او دغه مفکورې چې نه نظر لري نه ورو دغه مفکورې چې نه نظر لري نه ورو طلب پوره کوي نه او مزید ور پوری تړي دغه مفکورې چې نه نظر لري نه ورو طلب پوره کوي نه او مزید ور پوری تړي او اختر سوق بالول دی چې د خرص په نامه ګرځي اختر سوق بالول دی چې د خرص په نامه ګرځي خو دلته سو تشپانی دی خرید ور پوری تړي ډیر مننه د باچا خان فاروق باندې چې دا د باچا خان سټیج دی او د باچا خان هرول دسته کې ونه هغه شاعران نو لکه توجه مونږ لراکه ستاسو توجه غواړو چې روغلی ونی سوق سوق دی روغلی ونی سوق سوق دی او تا چې منی سوق سوق دی حسن د فطرت څخه ملغنی سوق سوق دی حسن د فطرت څخه ملغنی سوق سوق دی زی غاړه سما سړبنی سوق سوق دی بن په بن خوږه افغان دنګ دنګنی سوق سوق دی بن په بن خوږه افغان دنګ دنګنی سوق سوق دی
لارو بر کې پوله شي دا منځني څوک څوک دي زه د باچا خان مرید ځان پیژني څوک څوک دي زه د باچا خان مرید ځان پیژني څوک څوک دي زه په پښتو ویاړ اختر نور میړني څوک څوک دي مننه